ورحمة الله وبرکاته. درنو لیدونکو خدای دې وکړي چې ټول روغ جوړ او د ښه صحت خاوندان به یاست. نن موږ تاسو ته طب پوهنځي درسونه په جریان دا ځل د طب پوهنځي د لومړي سمستر دویم درس را شروع کوو. په یو درس کې به موږ تاسې د ژوندیو موجوداتو اساسي خواص زده کړو. په تېر ساعت کې موږ تاسې وویل چې بیولوژي تعریف مو زده کړئ. په تېر ساعت کې موږ د بیولوژي اهمیت او د بیولوژي څانګې مو زده کړلې. موږ تاسې وویل چې بیولوژي د ژوندیو موجوداتو علم دی. بیولوژي هغه علم دی چې ژوندي موجودات تر څېړنې لاندې نیسي. نو نن موږ تاسې په دې درس کې دا باید زده کړو چې ژوندي موجودات کوم خواص لري، د کومو خواصو په واسطه باندې ژوندي موجودات او غیر ژوندي موجودات یو د بل څخه توپیر کېدلی سي. موږ تاسې په دې درس کې د ژوندي موجوداتو اساسي خواص وایو، یعنې د دغه لسو خواصو په واسطه موږ کولی سو چې ژوندي موجودات د غیر ژوندي موجودات څخه جلا کړو. اول په دې کې موږ تاسې سټرکچر یا ساختمان وایو چې دا د ژوندي موجوداتو یو خاصیت دی. بل مومنټ یا حرکت دی. دریم خاصیت د ژوندي موجودات هغه ایریټیبلیټي یا تخریش دی یا عکس العمل دی. څلورم میټابولیزم دی. پنځم اکسکریشن یا اطراء ده. شپږم هغه گروث اینډ ډیولپمنټ دی. اووهم اډپټیشن یا توافق دی. اتم ریسپیریشن یا تنفس دی. نهم نیوټریشن یا تغذیه ده. او لسم ریپروډکشن یا تکثر دی. موږ تاسې وایو چې ژوندي موجودات د دغه لسو خواصو په واسطه باندې د غیر ژوندي موجودات څخه جلا کېدلی سي. موږ تاسې به د خیر سره اول د ژوندي موجودات اساسي خواصو څخه سټرکچر را شروع کوو. موږ وایو چې ژوندي موجودات د جوړښت له لحاظه د سیلز یا حجرات څخه جوړ شوي دي. دغه حجرات د شمېر له مخې په ژوندي موجوداتو کې بیا دوه ډوله دي چې یو یې موږ تاسې وایو یوني سلولر یو حجروي ژوندي موجودات دي. بل ملټي سلولر څو حجروي ژوندي موجودات دي. لومړی موږ تاسې یوني سلولر ته راځو. دا چې دی یو حجروي ژوندي موجودات دي. بل موږ تاسې ملټي سلولر وایو چې څو حجروي ژوندي موجودات دي. اول موږ تاسې یوني سلولر وایو. په دې پښتو کې دې ته یو حجروي ژوندي موجودات ویل کېږي. یو حجروي ژوندي موجودات. او ملټي سلولر ته څو حجروي ژوندي موجودات ویل کېږي. یعنې هغه ژوندي موجودات چې یوازې د یوې حجرې څخه جوړ شوي هغه ته یوني سلولر ویل کېږي، لکه امیب باکتریا. او ملټي سلولر بیا هغه ژوندي موجودات چې د څو حجراتو څخه جوړ شوي، دلته څو معنا د زیاتو حجراتو څخه جوړ شوي. په دې کې موږ تاسو انسانان شاملیږي، حیوانات شاملیږي، نباتات شاملیږي. دا د ژوندي موجوداتو سټرکچر یا ساختمان. موږ تاسو وایو چې په دنیا کې ټول مواد د اټومونو څخه جوړ شوي دي، خو ژوندي موجودات چې دي دا بیا د یو شان کیمیاوي خواص او مرکبات څخه جوړ شوي دي. دغه کیمیاوي خواص او مرکبات سره یوځای شوي دي او پروتوپلازم یې رامنځته کړی دی. موږ تاسې که چیرې یو حجره رسم کړو، دلته مثال دا یو حجره سي. دغه حجره موږ وایو د شاوخوا حجره چې پوښلې دې ته حجروي غشا ویل کېږي. د حجرې په داخل کې موږ تاسې وایو هسته ده. مثال که چیرې دا زه هسته فرض کړم، موږ په انګلیسي کې هستې ته نیوکلس وایو، نیوکلس یا هسته. او بل دغه د حجروي غشا داخلي محیط تر د هستې پورې دا ټوله د سایتوپلازم په نامه یادېږي. دې ته بیا سایتوپلازم ویل کېږي. موږ تاسې وایو چې دغه نیوکلس او سایتوپلازم د هسته او سایتوپلازم دواړو مجموعې ته بیا موږ وایو چې دې ته بیا پروتوپلازم ویل کېږي. پروتوپلازم موږ تاسې وایو چې د هستې او د سایتوپلازم د دواړو مجموعې ته پروتوپلازم ویل کېږي. موږ وایو پروتوپلازم هم عضوي مواد لري، هم غیر عضوي مواد لري. د پروتوپلازم عضوي مواد چې دي هغه کاربوهایډریټ په دې کې راځي. شاه هم راځي. پروټین راځي. او تیز هستوي تیزابونه په دې کې شاملیږي. دغه څو شیان چې دي دا د عضوي مرکب د پروتوپلازم عضوي مواد دي چې په هغه کې موږ تاسې وایو یو کاربوهایډریټ دی، بل شحم دی، پروټین دی او هستوي تیزابونه دي. بل د پروتوپلازم غیر عضوي مرکبات چې دي یا غیر عضوي مواد چې دي هغه بیا په هغه کې بیا موږ تاسې وایو اوبه دي، منرالونه دي او مالګې او داسې نور
ایونونه دي. دوی موجودات لومړی اساسي خاصیت څه چې موږ ویل ژوندي موجودات دا ټوله ژوندي موجودات د حجراتو یا سلز څخه جوړ شوي دي. دغه حجرات موږ تاسې وایو چې د حجراتو له مخې بیا ژوندي موجودات پر دوه ډوله دي. ځینې کیدای سي یو حجروي وي، ځینې کیدای سي ملټي سلولر یا څو حجروي وي، د څو څخه زیات حجروي وي. بیا موږ ویل چې یوني سلولر یا یو حجروي هغه کې بکټریا شاملیږي. په ملټي سلولر یا څو حجروي کې موږ تاسې وایو چې په هغه کې انسانان، نباتات، حیوانات دا ټوله شاملیږي. موږ تاسې وایو اول د وار که چیرې موږ تاسې وګورو اټومونه ټوله دنیا کې چې مواد جوړ سوي دي هغه ټوله د اټوم څخه جوړ سوي دي. ټوله شیان چې موږ تاسې وایو هغه د اټوم څخه جوړ سوي دي. اټومونه سره یو ځای کېږي، مالیکولونه لاسته راځي. مالیکولونه سره یو ځای سي، مالیکولونه سره یو ځای سي، سیلز یا حجرات لاسته راځي. کله چې حجرات سره یو ځای سي ژوندی موجود موږ ته په لاس راکوي، ارګانیزم په لاس راکوي. کله چې څو ارګانیزمونه یا ژوندي موجودات سره یو ځای سي موږ ته یو پاپولیشن په لاس راکوي، نفوس په لاس راکوي. څو نفوسونه یا پاپولیشنز سره یو ځای سي موږ تاسو ته څو پاپولیشنونه سره یو ځای سي یا نفوس سره یو ځای سي موږ ته کمیونټي یا ټولنه لاسته راکوي. کمیونټي یا ټولنه لاسته څو ټولنې سره یو ځای سي بیا موږ تاسې وایو چې څو ټولنې سره یو ځای سي د هغه څخه بیا ایکو سیستم لاسته راځي. ایکو سیستم موږ ته په لاس راکوي. څو ایکو سیستم سره یو ځای سي بیا موږ وایو بایوسفیر موږ ته لاسته راځي. بایوسفیر لاسته راځي. اول څو اټومونه سره یو ځای سي مالیکولونه جوړیږي. مالیکولونه سره یو ځای سي سلز یا حجرات جوړوي. موږ وایو سلز څو حجرات سره یو ځای سي، ډېرې حجرې یو ځای سي، ارګانیزم ژوندی موجود جوړیږي. څو ژوندي موجودات سره یو ځای سي هغه مجموعې ته څو ژوندي موجودات نفوس چې سره یو ځای سي کمیونټي یا ټولنه ویل کېږي. د څو کمیونټیانو یا ټولنې سره یو ځای سي ایکو سیستم، او څو ایکو سیستم سره یو ځای سي بایوسفیر موږ ته په لاس راکوي. دا د ژوندي موجوداتو د اساسي خواص څخه لومړی اساسي خاصیت سټرکچر یا ساختمان مومنټ یا حرکت دی. مومنټ یا حرکت دی. موږ تاسې وایو ټول ژوندي موجودات نظر خپل محیط ته دوی د حرکت په حالت کې د حرکت کوي. دغه حرکت بیا مختلف اشکالو سره په مختلفو ډولونو ترسره کېږي. اوس انسانان چې دغه د پښو په واسطه حرکت کوي، مرغان په هوا کې الوځي، او بل مثال مایان دوی په اوبو کې لامبو وهي. دا د ژوندي موجوداتو اساسي خواص شمیرل کېږي چې موږ وایو ژوندي موجودات حرکت ترسره کوي. دریم اساسي خاصیت چې دی هغه اریټیبلیټي عکس العمل موږ تاسې وایو. ژوندي موجودات د خپل چاپیریال د منبعاتو په مقابل کې مثال د صوت، د فشار، د رڼا په مقابل کې دوی عکس العمل ښیي. دغه د ژوندي موجوداتو دریم اساسي خاصیت چې ټول ژوندي موجودات چې دي هغه د خپل چاپیریال د منبعاتو په مقابل کې دوی عکس العمل یا تخریج ښیي. مثال د رڼا په مقابل کې عکس العمل ښیي، د صوت یا فشار په مقابل کې عکس العمل ښیي. څلورم اساسي خاصیت چې دی هغه د ژوندي موجوداتو هغه میټابولیزم دی. موږ وایو میټابولیزم د کیمیاوي تعاملونه دي. موږ تاسې د ژوندي موجودات په بدن کې ترسره کېږي. تعاملات میټابولیزم موږ وایو د کیمیاوي تعاملات دي. میټابولیزم د هغه کیمیاوي تعاملات دي چې د ژوندي موجودات په بدن کې ترسره کېږي. دغه میټابولیزم بیا خپله پر دوه ډوله دي. یوه ته انابولیزم ویل کېږي، بل ته کټابولیزم ویل کېږي. موږ تاسې اوس اول انابولیزم وایو. انابولیزم دا هغه کیمیاوي تعاملات یا هغه کیمیاوي پروسې دي چې په دې کې کوچني مالیکولونه په لوی مالیکولونو بدلیږي. مثال کوچني مالیکولونه په لوی مالیکولونو بدلیږي. په دغه کیمیاوي تعامل کې موږ انرژي هم مصرفیږي.
انابولیزم د هغه کیمیاوي تعاملات چې د ژوندي موجود په داخل کې ترسره کیږي. په دغه تعامل کې کوچني مالیکولونه په لوی مالیکولونه بدلیږي او په دغه تعامل کې انرژي هم په مصرف رسیږي، انرژي ضایع کیږي. بل کټابولیزم دی، موږ وایو کټابولیزم دی بیا هغه کیمیاوي تعاملات دي چې د ژوندي موجوداتو په داخل کې لوی مالیکولونه په کوچني مالیکولونه بدلوي. د لوی مالیکولونو څخه لوی مالیکولونه په کوچني مالیکولونو باندې بدلوي. یعنې دا هغه کیمیاوي تعاملات دي چې لوی مالیکولونه په کوچني مالیکولونو بدلوي. په دغه تعامل کې موږ تاسې وایو چې په دې تعامل کې انرژي ازادیږي، انرژي تولیدیږي. دا د میتابولیزم ډولونه شول. میتابولیزم موږ وایو کیمیاوي تعاملات دي. کیمیاوي تعاملات پر دوه ډوله دي، یو انابولیزم دی، بل کټابولیزم دی. دا د میتابولیزم ډولونه شول. دا د ژوندي موجوداتو څلورم خاصیت شو. ورپسې موږ تاسې پنځم خاصیت یا اکسکریشن وایو. موږ تاسې وایو چې ژوندي موجودات پنځم خاصیت یې موږ تاسې وایو چې هغه اکسکریشن دی، یا موږ تاسې وایو اطراح. موږ وایو کله چې د ژوندي موجوداتو په داخل کې د تعاملات ترسره سي، د دغه تعاملاتو په نتیجه کې یو لړۍ اضافه مواد، بیکار مواد د ژوندي موجود په بدن په داخل کې تولیدیږي. دغه اضافي بیکار مواد که چې د ژوندي موجود په داخل کې پاتې سي، هغه دپاره تاوان رسوي، ضررناکه دي، نو دا باید اطراح سي. نو دغه اکسکریشن دا هغه عملیه ده چې د ژوندي موجوداتو په داخل کې اضافي مواد اطراح کوي، خارجوي. دا د ژوندي موجوداتو پنځم خاصیت. شپږم اساسي خاصیت هغه ګروت اینډ ډیولپمنټ. ټول ژوندي موجودات دوی وده پراختیا کوي، خو موږ تاسې وایو چې نباتات غیر محدوده وده کوي او انسانان یا حیوانات دوی بیا محدوده وده کوي. ورپسې موږ تاسې اووم د ژوندي موجوداتو اووم اساسي خاصیت وایو چې هغه اډپټیشن یا توافق دی. موږ تاسې وایو چې ټول ژوندي موجودات اډپټیشن یا توافق. موږ وایو چې ټول ژوندي موجودات د خپل ژوند د پایښت، د خپل ژوند د بقا دپاره دوی مجبور دي چې د خپل چاپېریال سره ځان عیار کړي، د خپل چاپېریال سره توافق وکړي. موږ تاسې وایو اتم ژوندي اساسي خاصیت چې د هغه بیا ریسپایریشن دی. ریسپایریشن معنا د تنفس، ریسپایریشن معنا تنفس، ریسپیریشن معنا تنفس. موږ تاسې وایو چې ژوندي موجودات د خپل ژوند د دوام لپاره دوی تنفس کوي، ریسپیریشن کوي. موږ وایو چې دا تنفس بیا په ژوندي موجوداتو کې پر دوه ډوله دي. یو یې خارجي تنفس دی، بل داخلي تنفس دی. موږ وایو چې خارجي تنفس د غازاتو تبادله، د اکسیجن اخیستل او کاربن ډای اکساید خارجول، دغه د غازاتو تبادله د محیط او د سږو ترمنځ دې ته خارجي تنفس ویل کېږي. چې موږ تاسې د غازاتو تبادله د محیط او د سږو ترمنځ ترسره کوو، دې ته خارجي تنفس ویل کېږي. خو کله چې د سږو ترمنځ او د خارج د محیط ترمنځ غازات تبادله صورت ونیسي، خارجي تنفس رامنځته کېږي. بیا وروسته د دغه سږو او د وینې د رګونو ترمنځ د غازات تبادله صورت نیسي. یعنې په سږو کې هوایي کڅوړه شته، دغه هوایي کڅوړو او د رګونو ترمنځ چې کوم د غازات تبادله صورت نیسي، هغه ته بیا داخلي تنفس ویل کېږي. دا تنفس ډولونه شول. نهم اساسي خاصیت چې موږ تاسې وایو هغه نیوټریشن یا تغذیه ده. دا بیا هغه اساسي مواد چې د حجراتو او انساجو د ترمیم او د انرژۍ تولید سبب کېږي. دا زموږ ستاسو په بدن کې مصرف شوي مواد راپوره کوي. بل موږ تاسو وایو چې تغذیه څو ګټې لري. یوه ګټه دا چې انرژي تولیدېږي. موږ تاسو چې هر فعالیت، هر کار ترسره کوو، هغه موږ تاسو د انرژي په واسطه ترسره کوو. د انرژي موږ تاسو د غذا یا تغذیه څخه ترلاسه کوو. د میکروبونو په مقابل کې دفاع کوي، میکروبونو د مقابله کوي. او بل د حجرې د وجود داخلي حرارت ساتي. اهمیت څو ګټې شولې. اوس موږ تاسو وایو چې د غذا له مخې ژوندي موجودات بیا پر دوه ډوله دي. یوه ته اوتوتروپ ویل کېږي، اوتوتروپ، او بل ته هیتروتروپ. موږ تاسو وایو اوتوتروپ یا تولیدونکي، دې ته تولیدونکي هم ویل کېږي. تولیدونکي دا ژوندي موجودات خپل د اړتیا وړ مواد، خپل انرژي د غیر عضوي مواد څخه ترلاسه کولی شي. یعنې د اوبو او کاربن ډای اکساید څخه
خپله د اړتیا وړ انرژي ترلاسه کولی شي، خپله انرژي برابرولی شي. یعنې دوی کولی شي چې د غیر عضوي مرکباتو څخه خپله د اړتیا وړ انرژي ترلاسه کړي، خپله تغذیه ترلاسه کړي، خپله غذا برابره کړي. دې ته اوتوتروپ یا تولیدونکي ویل کېږي. بل هیتروتروپ دی، دا بیا نشي کولی چې خپل د اړتیا وړ انرژي، خپله غذا، خپله تغذیه د غیر عضوي مرکباتو څخه لاسته راوړي. دا لکه انسانان، حیوانات. اوتوتروپ لکه نباتات، دوی خپله غذا د غیر عضوي مرکباتو د اوبو او کاربن ډای اکساید څخه لاسته راوړي. خو غیر هیتروتروپ بیا ژوندي موجودات، دا هغه ژوندي موجودات دي چې نشي کولی د غیر عضوي مرکباتو څخه خپله د اړتیا وړ انرژي لاسته راوړي. په دې کې موږ تاسو حیوانات شاملېږي، انسانان شاملېږي. دا د ژوندي موجوداتو نه هم اساسي خاصیت شو. د ژوندي موجوداتو لسم آخري خاصیت چې د هغه ریپروډکشن یا تکثر دی. موږ تاسو وایو چې تکثر دا د ژوندي موجوداتو یو خاص اساسي خاصیت دی. ژوندي موجودات کې دا ډېر مهم خاصیت دی. ژوندي موجودات د خپل نسل د پایښت لپاره چې دوی نسل پاتې شي، د دې لپاره دوی دغه عملیه ترسره کوي. موږ وایو تکثر بیا پر دوه ډوله دی، چې یو یې زوجي تکثر یا سیکسوال ریپروډکشن دی، بل اسیکسوال ریپروډکشن یا غیر زوجي تکثر دی. لومړی موږ تاسو زوجي تکثر ته راځو. زوجي تکثر دا په انسانان او الي حیوانات کې ترسره کېږي. په دې کې دوه والدین ضرورت شته، مذکر او مؤنث ضرورت شته. جنسي حجرات په دې کې چې د سپرم دی او تخمه. سپرم د نارینه جنسي حجره ده او تخمه د ښځینه جنسي حجره ده. او په دې کې نوي حجرې چې رامنځته شوي دي هغه د پلرنۍ حجرې سره فرق یا توپیر لري. ورپسې موږ تاسې اسیکسوال ریپروډکشن یا غیر زوجي تکثر وایو. دا تکثر چې دی په دې کې یوه والد ته اړتیا شته او په دې کې جنسي حجره وجود نه لري، بل نوي حجرات پخواني حجرات ته ورته وي. دا زموږ تاسې د نن ورځې درس و. په دې درس کې موږ تاسې د ژوندي موجوداتو اساسي خواص وپېژندل. انشاءالله نور درسونه به هم ادامه ولري. تر بل درسه پورې خدای په امان. ښه وخت، ښې چارې.